زه د دې قدرمنې بیبي زندگی دوو حصو کې تقسیموم. صحیح. او د دوو حصو کې د یوه حصه څه کومه دغه دې پروګرام کې زه تشریح کوم انشاءالله. خو کوم خوب یې لیدلی و دغه قدرمنې بیبي څه اونګې کوته راغلی دغه زه د پروګرام اخر کې غته اشاره کوم انشاءالله. بالکل. نو غا د دې هر یوه ازدواج زندگی کله یوه ښځه ازدواج زندگی ته څه کله ارسي شوهر سره کور ته شریعت کې او اسلام کې دې باندې څه ذمه داریانې راځي. زه غه طرف ته اشاره کوم چونکې مو مقصد دا یې څه د مو مېرمنې خویندې میندې دې نه سبق واخلي. بالکل. د یوې ښځې څه کله د شوهر کور ته راځي دې باندې درې کاټې ذمه داریانې دي. صحیح. د دې ورمنې اول زه تقسیم وکړم څه د دې زندگی تقسیمیږي دوه حصو کې. یوه د کاربلا واقعې نه مخکې زندگی، صحیح. یوه کاربلا واقعې د بعد زندگی. بالکل. نو فلحال د کاربلا واقعې نه مخکې کومه زندگی دی دا تشریح دا کو څه کومه کلي طور باندې د یوې ښځې کومې ذمه داریانې دي هغه ذمه داریانې دي قدرمنې ورمنې ډېرې احسنې طریقې سره انجام کړي. بېشک. هغه ذمه داریانې څه دي؟ درې ذمه داریانې د یوې ښځې د شوهر کور کې دي. نمبر 1 خانهداري. صحیح. خانهداري یعنی غا کور داسې برابر کی بالکل. څه غا د شوهر د سکون ځای وي، د اطمینان ځای وي، د خوشحالۍ ځای وي، بالکل. د غمونو د ورکولو ځای وي. صحیح. د دې کې لکه یعنی په ظاهر جانات جوړ کی. بالکل. د کور کې نه حالات ماحول جوړونه دا د کور د ښځې مشرې ښځې د ټولو نه لویه ذمه داري دی. دې ته ویلی شي خانهداري. بالکل. مولا علی علیه السلام ګرانې بیبي زهره سلام الله علیها په باره کې یو حدیث دی هغه وي څه کله غه حالاتو کې غه بدو حالاتو کې بالکل. وي څه کله زه څه کور ته راغلی نو ما به اول د کلباب وکړ بیا به ما بس غه ته پته وسته دا د علي علیه السلام سره یو خاص دغه رمز و. صحیح. څه دوره ماتې به ټاکول ورمنه به خپله راتله بیبي فضا به نه راتله استقبال ته د مولا استقبال ته دا به استقبال به کول. نو مولا د وي څه کله ورمنې واک خلاص کړی دا بار څوره غمونه وی دا د ما په ویر شو. الله اکبر. لکه کور کې مېرمنه کور کې د مشره ښځه کور کې د شوهر سره کومه وخت تېري دا په کار د کور ماحول داسې جوړ کړي. صحیح. یو کار څنګه د کور د ښځې ذمه داري د خانهداري لکه هم ظاهري طور باندې په کار د کور صفا هر یو شی خپل ځای کې لوښي وینځلي جارو ویلی د عبادت دی هغسې. زه مېرمنو ته د خبره کوم دا سوچمه کې یوه ښځه د کارخانې کې کار کوي هغه د پیسې ګټي، یوه ښځه د کور کې جارو وایي. صحیح. دا کور کې څه جارو وایي دا د عبادت کوي. ماشاءالله. بل څه کوم کارخانې کې کار کوي هغه د پیسې ګټي. پس د خپل کور کې خپل کار د عبادت په باوجود پروردګار هم دې ته ثواب میلویږي. لکه میړه دپاره یا بچیو دپاره کور کې څه دا څام کوي د عبادت دی. بالکل. لوښي وینځل عبادت دی، جارو لګول عبادت دی، جامو وینځل عبادت دی. د دې اصلي ذمه داري دا دی. صحیح. پروردګار عالم شوهر ته هغه ذمه داري ورکړې چې هغه په کار د خپل واجب النفقه ته ټیکه راورسي، کور برابر کړي، جامې ورکړي. نو دې مېرمنې دې لحاظ سره څه د ښځې کومه پهله ذمه داري دی بالکل. د کور خانهداري ډېر احسنې طریقې سره انجام کړه. بس د دې نتیجه دا حضرت عباس دی. سبحان الله. لکه کربلا کې حضرت عباس علمدار کومه د وفا امتحان ورکړی دی که بالکل. غا درس ورته مور خیلی و. یعنی داسې نقش کربلا کې حضرت ابوالفضل عباس علمدار پیدا کړی دی چې تاریخ ثبت کړی دی او وفا سره یادېږي. وفا سره یادېږي. هغه دنیا کې هم شهدا د کربلا شهدا به هغه باندې رشک کوي، رشک کوي او دا وایي چې کاش موږ جنت والا جنتیان به وربه رشک کوي. الله. جنت خو ټولو په جنت دی. څومره لوی مقام دی. لکه کربلا واقعې کې څو کله معرکې ته موسو شو که حضرت عباس جنګ نه کړی. بالکل. د حضرت عباس جنګ هغه وفا سره و. صحیح. که کله ورته ورور وي څه خیمې اوچاتې که بیا ورته دا نه وي څه ویلې. بالکل. که ورور ورته وي څه توره مه وړه دا نه وي څه ویلې. بالکل. او که کله بیا مثلا الکمې کې کوز شي بیا الله پکې اوبه اوچاتې کړي الله. اوس څه فاصله نشته څه شونډو ته نږدې کړي یو به تېرې کړي. بالکل. خو د وفا امتحان یې غی کې دا ورکړه دا درس ورته مور خیله او دا د مور کمالات و. صحیح. لکه ما خو عرض وکړه څه دا خو ورمنې غوندې نه وه که څه پیغمبر لور وه معصومه وه د معصومې اولاد و دا شونه. بالکل. دا خو فاطمه کلابیه وه، فاطمه زهره خو نه وه علیه السلام.
خو داسې بچي تربیت کو، داسې ماحول جوړ کړ لکه مولا علی علیه السلام څه ګران ورور ته کومه خبره کړې وه که څه ما ته داسې ښځه پکار دی. بس همدې جملې نه اندازه کوی شي لګوی شي څه دی ورمنې خپل بچي هم غسې تربیت کو. بالکل بېشک. څه کوم عباس تصور علی علیه السلام کول غا دی ورمنې عملا علی ته ویل کړه. سبحان الله سبحان لکه یو کار دا و څه دی ورمنې کور که کوم ماحول جوړ کړه علی علیه السلام ته، کوم بچي تربیت کو. کسې دی مو کله نه لیدې څه مثلا حسنین علیهم السلام دی دوران کې څه احساس نامادري کړي وي، زما مور نشته. صحیح. غوت یې داسې ماحول برابر کا. خو دا زه ګرانو قدرمنو خویندو میندو ته دا دغه کوم څه خپل شوهر سره کور کې بالکل همداسې وخت تېر کړي. زه بیا تکرارا دا جمله استعمالوم څه کور کې دیو کوم کار کوي د عبادت دی، کارخانې کې کومه ښځه کار کوي یا مثلا سکول کې یا پلاني ځای کې څه پیسې ګټي، هغه د عبادت نه کوي، هغه د پیسې ګټي. صحیح. دیو کار ډېر عظمت لري، خو یو کار د ښځې دا څه هغه خانهداري وکړي او بل کار څه کوم د ښځې دی هغه شوهرداري دی. صحیح. شوهرداري چونکې دا ښځه که چیرې دی شوهر سره زندگی ښه وي که بالکل نو دا مرد دا سړی معاشرې کې ښه وخت تېروی شي. صحیح. بار والا حالاتو سره، بار والا مشکلاتو سره بهترې طریقې سره دا ټکر خوړی شي، مقابله کوی شي. بالکل. د بار دشمنانو سره ښه مقابله کوی شي. صحیح. د خپل کومه ذمهداریانې دي لکه زه به کټه مثلا دا در کوم علی علیه السلام د امامت ذمهداري او بیا دغسې د مشکلاتو کې څه بل طرف نه خلافت مقابله کې دی. بالکل. خلافت مقابله کې راغی د امامت. صحیح. خو دې حالاتو کې د کوم ماحول ورته جوړ کړی دی کور کې دا دی ورمنې جوړ کړی دی. الله اکبر. لکه د ښځې دویم کار څه کوم دی هغه شوهرداري دی. لذا حدیث کې مو یو څه کله پړو څه کله که چیرې خدای طرف نه خدای نه علاوه ښځې ته اجازت وی چې څه ته سجده وکړه، پکار دی ښځو میړو ته سجده کولی. الله اکبر. کله هم پکار دی ښځه میړه ته نه اونوي، دغه خیال وساتي چې هغه د څه غواړي. صحیح. هغه ښځه کامیابه ښځه دی، هغه ښځه د اهل بیتو د منونکو ښځه دی، هغه ښځه د ام البنین سلام الله علیها الیار بیت الله والا ښځه دی. څه میړه وختونه مخکې پکار دی ورته شی حاضر کړي. بالکل. لکه دې ښځې ته په چونکې ارتبا میلاد دي که شریک حیات دي، اوس دې ښځې ته پکار دی پاته ما میړه د کله چی غواړي. صحیح. بالکل. ما میړه د کله تږی کېږي، مزاج نه خبره وي. صحیح. دا هغسې مو زندگی کې سبق مو ته میلاد علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان. بالکل. غا لیسه د غله زوجه محترمه کله وفات شوه نو غا ژړېده. علامه امینی یوه پروګرام کې دغه نه سپیکر باندې دا خبره وکړه څه علامه ژړېدل. نو مو ورته کو څه علامه ته خو علامه یې مو د تا شاګردان یو، مو د خلکو ته نصیحت کوو، څه صبر وکړو، انا لله یو ته د ژاړې. علامه ورته کو څه زه د ښځې په نه ژاړم، څه بما هو ښځه هغه د ما ښځه وه، زه د ژاړم، زه د داسې ښځې په ژاړم څه که دا نه وی ما تفسیر المیزان نشه لیکلی. الله اکبر. یعنی علامه څخه واقعا مو علما طلبا د پوهېږي دغه شیان باندې. بالکل. څه دا ټول مجتهدانو عارفانو فیلسوفان دغه شاګرد دي. هغه د وی څه که دا ښځه نه وی ما تفسیر المیزان نشه لیکلی. یعنی بهترینه مددګاره وه. بهترینه مددګاره وه. شوهرداري مطلب ما دا دی که څه هر یو انسان خپل توان مطابق، خپل طاقت مطابق، خپل څه کومه ذمهداري دی دغه مطابق پکار دی هغه باندې عمل وکړي، څه ښځې معاونه وي، نیکو کار وکړي. دریم شي طرف ته زه اشاره کوم هغه دی بچهداري. صحیح. د ښځې دریمه ذمهداري د بچیو پرورش دی، بچیو تربیت دی.